السلام علیکم دوستانو، ستړي مشئ. بیا هم د تل په څیر د یوې لنډې او تازه ویډیو لپاره له تاسو سره حاضر شو. ملګرو، که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست، د ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. عطا محمد نور عبدالله ته ماتې ومنه او شته انرژي دې سولې لپاره مصرف کړه. د بلخ مخکنی والي عطا محمد نور جمهوریت ریاست ټاکنو کې محمد اشرف غني ته د مبارکۍ ترڅنګ پر پخواني اجرایوي رئیس عبدالله غږ کړی چې انرژي لري ماته ومنه او د سولې لپاره یې وکاروه. هغه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، هیڅوک د بحران جوړولو حق نه لري او نه به څوک اجازه ورکړي. عطا محمد نور ویلي، که بحران ته لمن ووهل شي، تیرې لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون عبدالله وویل، زه پایلې نه منم او موازي حکومت اعلانوم. ملګرو، دا و زمونږ لنډه ویډیو او تازه راپور. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.